بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو که یو څوک درنه پوښتنه وکړي چې آیا په ورډ پروګرام کې محاسبه کولی شو که نه، نو تاسو ورته هو کولی شو. په دوه طریقو سره موږ کولی شو چې په ورډ پروګرام کې محاسبه وکړو. دواړه طریقې تاسو ته اوس ښیم. لومړی کیبورډ نه به تاسې کنټرول F9 بټن پرس کړئ، دغه قوسونه به راشي. دې کې به تاسې ولیکئ مثلا هره عملیه چې تاسې اجرا کوئ مساوي به ولیکئ، فرضاً زه لیکم چې 90 ماینس فرضاً شپږ. دا مې ولیکل، په دې باندې به رایټ کلیک وکئ، اپډیټ فیلډ به ووهئ. ګورئ دلته موږ ته ځواب راک. همدارنګه که چیرته تاسې کنټرول F9 بیا ووهئ، ولیکئ مساوي، مثلا زه لیکم چې دومره، فرضاً جمع کوم ورسره فرضاً دومره. صحیح شو؟ په همدې رایټ کلیک وکئ، اپډیټ فیلډ. همدارنګه هر عملیه چې اجرا کوئ په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ چې هغه عملیه اجرا کړئ. دا ساده په همدې صفحه کې د ورډ چې کوم ډاکومنټ صفحه ده، په دې صفحه کې تاسو کولی شئ چې دا څنګه اجرا کړئ. دویمه طریقه د ټیبل ده. غواړئ چې تاسو په ورډ ټیبل کې دغه طریقه اجرا کړئ. مثلا دلته چې ما نیم پوسټ سیلري لیکلی، زه غواړم دغه سیلري چې کوم ده دا را جمع کوم. نو تاسو چې دا جمع کوئ، جمع کولو لپاره به تاسو په دې ټیبل لیاوټ کلیک کړئ. لیاوټ نه وروسته به تاسو راشئ دلته هغه کومه چې فارموله ده، په دې فارموله باندې به کلیک وکړئ او فارمولې نه وروسته به تاسو بیرته دلته راشئ. څه ته ګورئ، دلته یې لیکلي سم اباف. ګورئ موږ کلیک کړی په همدې سیل کې سم اباف باندې چې کلیک کوو، دا اوکې کړو. ګورئ موږ سره دا جمع کړ. که چیرته ته غواړئ چې مثلا دغه کم جمع کوئ، نه دا چې د ایوریج د دې وباسي، یا کم چې غټ عدد دی یا وړی کوچنی مکزیمم منیمم عدد دی، هغه پکې معلومه هم کولی شي. دې ځای نه هر فرمول چې غواړئ هغه پکې اجرا کړم. مثلا دلته راغلم زه، بیا به همغه فرمولې اپشن باندې کلیک کوم. دې ځای نه دلته چې دی سم دی، زه ورته وایم چې نه ماته د دې غټ عدد وښیه، مکزیمم. ګوره MX مې ورته ولیکم مکزیمم. ګوره غټ عدد 15300. که بیا ورته وایم چې نه په دې کې داسې کار وکړه، ماته وړوکی کوچنی عدد وښیه، د دې دا سم په ځای زه ورته لیکم څه، ورته لیکم چې مینیمم، MIN مې ورته ولیکم مینیمم. اوکې که دې ځای نه ګوره دا یې ماته وښوده. همدارنګه که ایوریج یې وباسئ، کولی شئ چې ایوریج یې وباسئ. دلته به راشئ، هر فنکشن چې کاروئ هغه به ورته ولیکئ. ګورئ مثلا دلته ورته لیکئ چې ایوریج، دا به اوکې کړئ. اوکې نه وروسته به تاسو ته څه وښیي، ایوریج به وښیي. ایوریج چې درته وښوده، همدارنګه دلته که چیرته بیا راشو، ګوره دې کې موږ سره لیکلی اباف. که چیرته عددونه په ښي طرف کې تاسو به ورته رایټ ولیکئ، که چیرته په چپ طرف کې لیفت به ورته ولیکئ، او که چیرته مثلا لاندې وي بیلو به ورته ولیکئ. نو تاسو ته به هغه عددونه په همدې طریقه باندې جمع کوي. نو که ویډیو مو خوښ شوي، ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره شیر کړئ. دغسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او فیسبوک باندې فالو کړئ. مننه، خوشحاله اوسئ.